دې خوا یې وښیه. د څرخ په فرو کې دا شین استعمالېږي. دوستانو دا یې پرې دي. که یو څوک ډېر پریشر لري، د کورنۍ مشکلاتو په تنګ کړی وي، د تېر 20 کلن جهاد نښې نښانې پرتې دي چې دلته دا ډبډبۍ ولیدلې وه. د ښار په شور کې رانه ساه خیږي او د غرونو غیږې ته پناه وړمه. امریکایانو دلته یوه ډبډبۍ ورته وایي، تاسې شاید ډېر پیژنئ. هغه ډبډبۍ الوتکه دلته ولیدلې ده. اوس نو دغه د ډبډبۍ ځای دی چې موږ راورسېدو. دلته چې راخېږي تقریبا 3.5 ساعته 3 ساعته کې راخېږي. وطن دی ونیو ډېر ښه دې وکړل، خو طالب جانه یاره ویښ کښېنه. ښایسته اوبه دي او دا دومره یخې چې بغیر د واورې نه ماسې اوبه اوسه پورې نه دي. زه د جانان یم، جانان زما، زه د جانان یم، که په کنډو مې خرڅوي ورسره ځمه. خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ. موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. د ښار په شور کې رانه ساه خیږي، د ښار په شور کې رانه ساه خیږي او د غرونو غیږې ته پناه وړمه. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. هیله ده د تېرې خپرونې څخه مو خوند اخیستی وي. دوستانو څرنګه چې مې په تېره خپرونه کې یادونه کړې وه چې د ګمبیر ځنګلونه او یا کومې بانډې چې دي هغه سیمې ته خیږو. تقریبا هغه سیمې ته راورسېدو. تاسې دغه جنتي منظرې ګورئ. واقع تاسې داسې فکر به کوئ دلته کوئی د نږدې ګورئ یا په کمرې مخې ته ګورئ نو تاسې به داسې فکر کوئ چې دا په کمپیوټر جوړ دي، خو دا قدرتي نظارې دي او ښکلې منظرې دي. دوستانو دلته داسې یو چمن دی چې په ښارونو کې پې خلک په میاشتو میاشتو وخت لګوي، مصرف یې پې کوي، د اوبو زمینه ورته برابروي او داسې چمن په کور، پارکونو او په داسې نورو سیمو کې ځان ته برابروي. خو دلته بیا قدرتي داسې چمنې برابرې شوي دي. نو راځئ موږ به هم د دې چمنو د دې منظرو څخه خوند واخلو او تاسې به ترې هم خوند واخلئ. خو په کمنټ کې به راته دا ولیکئ چې فلحال دا خپرونه زموږ په کوم ځایونو کې ګورئ او د دې خپرونې نه مو څو فیصده خوند واخیستو او یا داسې ساحې مو تر اوسه د کمرې مخې ته لیدلې وي یا نه، او هغه لیدونکي چې داسې ساحو ته تللي دي د هغې عکسونه او انځورونه به راسره هم په کمنټ کې شریک کړئ چې موږ وګورو چې زموږ کوم لیدونکي داسې سیمو او داسې ساحو ته په چکر وتلي او ستاسې په سیمو کې داسې ځایونه شته یا نشته. نو راځئ ملتیا را سره وکړئ. نن درته یو بله خوندوره خپرونه لرم. ماته د جنت کابل ښکلی دی. هغې دا وخت یاد کړی دا سیمې چې دي دا جنتي سیمې دي او دلته که یو څوک ډېر پریشر لري، د کورنۍ مشکلاتو په تنګ کړی وي، د ښار ګڼې ګوڼې په تنګ کړی وي، نو داسې سیمې ته راشئ. زه مطمئن یم چې تاسې ته به ذهني سکون میلاویږي او له دې ځایه به بیا هغه خپل ستړي ژوند ته ستنېږئ، خو د خپل ستړي ژوند نه به یو څو ورځې خوند دلته واخلئ.
درنو لیدونکو دغه ځوان ګورې راشه که نه یاره شوی یم. دا ځوان دلته اوسېږي همدلته اوسېږي که نه لیدونکو ته به خپل ځان معرفي کړي نوم دې ووایه او په څه مصروفیتونو بوخت دی داسې راځه په قرار به قدم هم لګو نوم مې احمدالله دی کټار لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی یم نور مسؤلیتونه بس همدلته راځو دلته هم بانډه ده کلي کې درس مرس وی به چې جمعې ورځ شي پنجشنبې ورځ شي بیا راځو دلته چکر منظرې ته بیا دلته خیالي ورځې پورې یو بیا بیرته ځو مکتب ته دلته هم بانډه ده هو بانډه هم ده دلته دلته اوس وخت کې ژوند زندګي څنګه تېرېږي ولا زندګي خو ښه تېرېږي بس دغه ښې یخې هواګانې دي منظرې دي تاسو یې نه دغه دی موږ دې ځایونو لږ مشکلات دي دا سیلبین چې راځي سړک لږ ګډ وډ دی نو دا سیلبین په دغې لګېرېږي چې راتګ پر اسانۍ نه کېږي بل دا بیا دا ساحه هم لږه لرې ده د کته ګاډه چې د کوم ځای پورې راځي هغه ځای نه پورته د ساحه لږه لرې ده نو دلته چې راخېږي تقریبا 3.5 ساعته 3 ساعته کې راخېږي ډېر ته پازابېږي موږ خو تقریبا یوه روغه ورځ کې راوختو شپه م ورته وکړه اوس دلته رالو هو تاسو واقعیت لاره خو سخته ده نو راځه له تا به یو شعر واورو یا ټپې درنه اورو تا به نه به یو څو ټپې واورو صحیح ده ټپې چې بس همداسې ټپې راته ووایه که نه وایي چې څنګه وه ما نه مېره شو خو زه تا ته یادې دي ته راته یو څو ټپې ووایه ځه ټپه ده وایي جانان زما ترنم کې که نه داسې نه ترنم کې خوږ اواز ترنم کې خوږ اواز و جانان زما زه د جانان یم جانان زما زه د جانان یم که په کنډو مې خرڅوي ورسره ځمه بیا دې ترنم ونه کړو که نه ګوره ترنم کې لکه سندره چې څوک وایي داسې یې راته ووایه خوږ اواز کې بیا تلته ویم چېرته هغلته یو ښایسته منظرې ځای ده هغلته به ته صحیح ده دوستانو تاسو په تمه اوسئ تر هغه ځایه ځو دا منظرې به هم ګورو او دغه ورور چې دی دا به راتلته بس په خوږ اواز کې ترنم کوي ټپې به هم راته وایي او دې ځای سره یو شعر را یادېږي نه البته موبایل کې به اوس ګورم وایي چې زار شم له تا نه یاره ویښ کښېنه درځم به ګرانه یاره ویښ کښېنه زار شم له تا نه ګرانه ویښ کښېنه او درځم به ګرانه یاره ویښ کښېنه او نن درته خپلې مجبورۍ وایمه نن درته خپلې مجبورۍ وایمه خفه له ما نه یاره ویښ کښېنه او یو ګاونډی دې هم آباد نه غواړي یو ګاونډی دې هم آباد نه غواړي افغانستانه یاره ویښ کښېنه او رئیس صاحب دا یو تا ته ډالۍ وایي وطن دې ونیو ډېر ښه دې وکړل وطن دې ونیو ډېر ښه دې وکړل خو طالب جانه یاره ویښ کښېنه نو درنو دوستانو شعرونه به م ویو قصې به م کوو منظرې به م ګورو تاسې ګورئ دلته څومره ښکلې او ښایسته اوبه دي او دا دومره یخې دي چې دا د واورې نه هم ډېرې زیاتې یخې دي نو زه مخکې ځو هلته نور هم ډېرې ښایسته منظرې دي دلته چې د یو ځای نه بل ځای ته کېږي نو ته به وایې چې بس ایسته همدلته اوسمه او طلا نړ شم دومره ښکلې منظرې دي درنو لیدونکو دا نو یو بله جنتي څنډه که تاسې غواړئ چې همیشه داسې جنتي وطن وګورئ او داسې ښکلې منظرې وګورئ هغه منظرې چې ستاسې ذهن به هم نه مني چې په افغانستان کې یو داسې ځایونه شتون لري نو که تاسې غواړئ داسې ځایونه وګورئ نو د کونړ ټي وي سره پاتې شئ فیسبوک پاڼه فالو کړئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ټیک ټاک هم فالو کړئ
تر څو د داسې منظرو د داسې سیمو څخه د همیشه لپاره خوند واخلئ. موږ پوره هڅه کوو چې تاسې ته داسې ښکلې منظرې وړاندې کړو. تاسې زموږ ملاتړ وکړئ، زموږ چینل در سره خوښ کړئ، او که تاسې زموږ چینل خوښ کړئ نو زه مطمئن یم چې موږ به له دې ښکلې سیمې تاسې ته وښایو. په کونړ کې داسې ډېرې نورې ښکلې سیمې دي، لکه غازي آباد کې داسې ډېرې سیمې دي، په دای ګمبیر دی، سانګار دی، همدا طرف ته هغه مخامخ دغه ځای کې چې دی هغه طرف ته ازارباغ دی، کرونګ سیمه ده، او داسې نورې ډېرې سیمې دي. بیا په چپه دره کې یو ځای دی چې انشاءالله موږ ورته پلان جوړوو تر څو هغه ځای ته لاړ شو، هغه هم تاسې ته وړاندې کړو. هغې ته کچر کونډ وایي. نو هغه کونډ ته چې کله لاړو هغه بیا نو داسې ځای دی چې د ښایست پې تمامه ده، او همدارنګه ملي پارک هم اعلان شوی دی. زو هغه طرف ته شمندوک ښه، نو شمندوک پارک ورته وایي. نو درنو لیدونکو داسې زو د دې ځایه تاسې ته دغه لاندې کومې ساحې چې دي دغه ننداره کوو. درنو لیدونکو اوس به د دغه سیمې صحیح سیل وکړو. دا ګرد چاپېر چې ښکاري دا منظرې د جنتي افغانستان او د کونړ وټپور ولسوالۍ دي. دوستانو موږ دا اوس چې به دغه کوم ځایونو راوختو ولاکو هغه لاره هم راته پکې معلومیږي چې په کوم ځای راوختو. تقریبا پرون سهار را روان شوي وو چې تر ګمبیر دغه کلو پورې په موټر کې مزل دی، او د هغې نه اخوا پلي مزل دی. پلي تقریبا موږ ماښام ته راورسېدو، ماښام مو دغه ځای کې په یوه بانډه کې شپه وکړله. اوس تقریبا د سهار 8:30 بجې دي چې دغه چمنونو ساحې او د بانډو ساحو ته راغلو. نو تاسې د جنتي وطن دغه منظرو نه خوند واخلئ، او نورې جالبې قصې هم در سره شریکوم. دومره یخ اوبه که نه چې بغیر د واورې نه ماسې اوبو ته پورې نه دي. د واورې هم دومره یخ د واورې لیدونکو تاسې لاندې چمنونه ولیدل. اوس نو د هغې چمنونه موږ حرکت کړی تقریبا 20 دقیقې پلي مزل مو نور وکړه، او دلته پاس یوه بله ساحه ده چې هغې ته هم غالب ګمان معنی نوم چورناس سر ورته وایي. هغې ځای ته به ځو. تاسې ګورئ د هېواد په دغه لویو دښتو کې
دا ښکلي نښتر د افغانستان شتمني د سړي زړه ورسره باغ شي چې شکر الحمدلله داسې شتمني خو لرم. دوستانو نو هغه چورناک میدان ته خیږو، تاسې ملتیا وکړئ او د دغه ښکلو منظرو څخه خوند واخلئ. دا بیا دې ځای کې چې څومره بره مزل کوي هغومره ښکلې سیمې راځي. کله چې هغه د چورناک سر ته وخیږي بیا د شیګل ولسوالۍ ته لار کو شوې ده چې د لاوسین سیمې ته د هغې ځایه کوزېدلی شي. او بل د شینکوړک کلی چې کوم دی هلته پاس یو دره ده چې درې خو نه پوهېږم څه نوم به یې، خو غالبا د دغه شینکوړک کلي سره مربوطه ساحه ده. هغه ساحې ته به دې ځای نه بیا وتلی شي او د شیګل ولسوالۍ ته ځان رسولی شي. د دغې سربیره د دې ګمبیر د دغه پاس چورناک سیمې سره د سانګار سیمه هم بیخي وصل ده، نو کولی شي په غالب ګمان باندې 20 دقیقو کې ته د سانګار سیمې ته وځې چې په تېرو وختونو کې موږ واوره او هغې کې خوندورې خپرونې کړې وي. دوستانو اوس نو چورناک و که نه؟ چورناس سیمې ته خیږو، تاسې را سره ملتیا وکړئ. که څه هم دغه پلي مزل ورته خورا ډېر سخت دی. یو سړی چې 6 میاشتې په مختلف قسمه کلپونو کې ورزش کوي او دلته 2 ورځې مزل وکړي نو د هغه 6 میاشتو سره برابر دی. تاسې هم غږ مو در باندې دا دی کوم هیوادوال چې چکرو ته ځي دې سیمو ته راشئ. زموږ په ماشومتوب کې به خلکو ویل وای چې په کوزه پښتونخوا کې او په داسې نورو ډېرو سیمو کې مري او کالام او داسې ځایونه دي مشهور دي او ښایسته دي او دا دي او هغه دي، خو باور وکئ هغه سیمې هم ما لیدلي دي خو د دې سیمو سیالي نه برابریږي. دا داسې په زړه پورې سیمې دي چې دا به زما په فکر سره به په ټول افغانستان کې نه وي، ځکه ای به خو په دغه ختیځو ولایتونو کې به وي چې نورستان به وي او کونړ به وي. نور به زه فکر کوم چې د دې د ښایست ثاني به په یو ځای کې هم پوره نه شي. نو راځئ دغه ښایستونه درته نن د کونړ ټي وي په سکرین باندې ښیو، خو تاسې زموږ ملاتړ وکړئ او دغه ویډیوګانې در سره شیر کړئ او زموږ فیسبوک پاڼه یوټیوب چینل در سره خوښ کړئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ. څرنګه چې مخکې یادونه کړې وه چې چورناس سیمې ته به ځو، چورناس ته بالاخره راورسېدو. تاسې ګورئ دا له هغه بانډو نه هم ډېر ښکلی ځای دی او بس موږ خو مخکې مو ویلي څومره چې دلته ځې ګرځې هغومره به ښایسته ځایونه راځي او دغه طبیعي او ښکلې منظرې به راځي. رئیس صاحب را سره دی دلته په تېر 20 کلنه دوره کې د امریکایانو دلته یوه ډبډبۍ ورته وایي، تاسې شاید ډېر پیژنئ. هغه ډبډبۍ الوتکه دلته ولیدلې ده او د هغې نښې نښانې مو دلته ځینې پاتې دي. نو رئیس صاحب به د هغې په اړه معلومات راکوي. رئیس صاحب د دغه ډبډبۍ معلومات راکړي چې څه وخت او څنګه او په کوم ځای کې ولیدلې ده. سهار صاحب ډېره مننه چې تاسې وخت راکړه. دا د ګمبیر سیمه ده چې موږ راختلي یو دې ته چورناس وایي. دا د امریکایانو هغه ډبډبۍ چې 2 څرخه جاز ورته وایي او یا ډبډبۍ دغه باندې مشهوره ده.
دې وحشیانو امریکایانو څو ځله چاپې په څانګار کټار ګمبیر باندې ووهلې ښه خو دا خرنۍ غټه چاپه وه ښه چې دا درانه چاپه وه په دې کې ډېر شهیدان هم وشو ښه او د وحشي امریکایان چې کله ګر چاپېر په دې سرحد باندې چاپه والې وه او دلته هغې مورچې جوړې کړې وې او د اسلامي امارت مجاهدینو او سرښندونکي فدایانو په دې باندې را الحمدلله دې دغه ډبډبۍ په دغه ځای کې را نسکوره کړې ده په کوم ځای کې ده دغه ځای دا مخکې مونږ ورځو دغه اثرات به اوس وینئ ښه او دا د اسلامي امارت مجاهدینو دغه ډبډبۍ را نسکوره کړه دا د هغې د تېښتې اخرنۍ شپه وه ښه چې کله ډبډبۍ نسکوره شول او دوی کې مرداران شول او په زیات تعداد باندې ووژل شول ښه نو بیا د دې کټار ګمبیر څانګار د دې سیمو نه هغوی خپلې کډې سپکې کړې او دا یې اخرنی راتګ و بیا دې طرف ته نه دي کتلي الحمدلله بالاخره د ټول افغانستان نه هغه کډه بار کړه. او کډه بار کړه او په تېښته بریالي شول او دا د اسلامي امارت د مجاهدینو لاسته راوړنې دي او د هغه فدایانو ځوانانو قربانیانې دي چې موږ په دې فضا کې او ښایسته فضا کې ګرځو ټوله او ساحې دی او دا من فضا ده او سیلانان راځي او دې نه خوند اخلي او دا ځنګل دی محفوظ الحمدلله ساتل شوی دی او دا د چورناس سیمه چې ده دې ته زیات تعداد سیلبینان راځي دې کې چینې دي دې کې د خوند ځایونه دي او ډېرې ښایسته منظرې لري د ګمبیر څانګار کټار دا سرحد د شیګل څخه زموږ پیوسته دی او دا ټول د خوند منظرې څونه چې زیات د خوند ځایونه راځي اوس یې نو دغه د ډبډبۍ ځای دی چې موږ راورسېدو ډبډبۍ ځای کوم یو دی دا ساحه ده دا سرات یې پراته دي دا کاغذونه ماغذونه پاتې شوي او اوسپنې ختمې شوي دا د فرو ده دا پارچې پرتې دي او نور دا شینې پراتې دي نه درنو لیدونکو دا دي نه واقع دی دا ډبډبۍ نښې دی دا دي دا چې دی دا دي د تیر شل کلن جهاد نهې نښانې پرتې دي هغه فري دا دي چې دلته دا ډبډبۍ ولیدلې وه او ټوټه ټوټه شوې وه نو سربیره دا واخله دا د تیر شل کلن کومه دوره چې وه په هغې کې دا دلته امریکایانو عملیات کول نو بیا دلته مجاهدینو دغه ډبډبۍ ایشتلې وه او بالاخره دلته یې سقوط وکړو چې ډېری امریکایان هم پکې د منځه لاړ دا د فرو نښې دي دی د فرو دا نښې پرتې دي د څرخ په فرو کې دا شین استعمالېږي دوستانو دا یې پرې دي بس دا پرې مرې دا د سیټونو ده ټوټه ټوټه شوي دي سیټونه دي دا سیټونه ټوټې دي نو بس رئیس صاحب دې کې بیا څوک مړه وو څنګه الحمدلله دونه وحشیان امریکایان پکې مردار شوي چې دی د امپور هغه ټوټې موږ راټولولې دی او اثرات یې ټول پراته وو مرداران یې ولي په هغه دویم جازونه ته کېنولي او مرداران یې بار کړي وو او دا چا ایشتلې وه څنګه قصه وه دا د اسلامي امارت مجاهدین ایشتلې وو رانسکوره کړې وو او په دې ساحه کې ایشتلې وه همدې ساحه کې ایشتلې وو ډېر امریکایان پکې مردار شوي او دا د هغې خرنۍ د تېښتې ورځ ور خیره چې دغه شپه بیا وتښتېده بیا له دې ځایه لاړ ډېره او ماتې دغه به د اشرف غني دوره وه کو د هغې نه خوا دا د کرزي دوره وه د کرزي دوره کې نو دا خو ډېر مخکې راولېدلې مخکې دیارلس او کاله اوسه پورې نښه نښانې همغسې پاتې دي نښانې پاتې دي او دا نور سامانونه به دا چا وړي دي سامانونه اسلامي امارت مجاهدینو دلته نه بار کړه او خط یې کوز کړه اثرات یې کوز پراته دي جمع کړي دي دغه بارشیپ کې بیا پراته شیب کې پراته دي بالکل ښه نو دوستان تاسې هم ولتیا وکړئ دلته نور هم ډېرې خوندورې سیمې دي هغه هم درته وړاندې کوو او له دې ځایه به هم ښایسته سیمې وینئ مخې ته نورې ډېرې لوکسې سیمې راځي نو ملتیا مو وکړئ
درنو لیدونکو تاسې د ګمبیر مختلف قسمه ساحې ولیدې او د هغې ښکلې منظرې مې ولیدې. دغې سربیره تېر 20 کاله چې کومه مجاهدینو سنګرونه وو هغه سنګرونه مو ولیدل. رئیس صاحب چې دلته تېر 20 کاله جنګېدلی و او ډېر وخت وروسته بیرته په خپلو سنګرونو راغی، وایي چې خپل د تېر وخت یادونه مې را تازه شو. نو دوستانو اوس موږ د ګمبیر سیمې څخه ځو سانګار ته، او سانګار کې به هم به دغه لاره تاسې ته ښکلې منظرې ښایو او هم به په سانګار کې ځینې ځانګړې خپرونې تاسې ته لرو. نو دا خپرونه د دې په خاطر پای ته رسومه چې رانه اوږدېږي، شاید بیا تاسې هم دومره وخت ونه لرئ چې ټوله خپرونه وګورئ. نو دا خپرونې به څو برخې کړم تر څو تاسې به ډېر اسانۍ سره وګورئ. تر بلې هغې چې اظهار ارمان ستاسې به درانه چوپړ کې حاضرېږي. د یو سوکاله او اباد افغانستان په هیله، خدای په امان.